السلام علیکم خوږو ملګرو چېرته تاسو ته څوک په وټساپ باندې یا په مسنجر باندې میسج وکړي او هغه میسج لا تاسو کتلی نه وي چې هغوی واپس تاسو نه ډیلیټ کړي نو دغه میسجونه به تاسو په خپل موبایل کې بیا وروسته څنګه ګورئ ویډیو تر اخره پورې ضرور ګورئ په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو نوی اپلیکیشن ښایم چې په دغه اپلیکیشن کې تاسو په اسانه طریقه باندې دغه خپل میسجونه بیا وروسته کتلی شئ نو ویډیو تر اخره پورې ضرور ګورئ په دغه مکمل طریقه باندې تاسو پوه کوم ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړلی چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې بیا زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي او که ویډیو مو خوښ شوه نو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ خو ملګرو د دغه طریقې کولو لپاره تاسو په خپل موبایل کې صرف دا یو اپلیکیشن انسټال کړئ د دې لینک به تاسو ته د ویډیو د پاسه په کمنټ کې میلاو شي د هغه ځای نه په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ بیا به تاسو وکړئ سمپل دغه اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ فرسټ اف آل به تاسو لاندې آی اګری ټو ټرمز اینډ کنډیشنز and privacy policy تاسو ته ښکاري دا به تاسو سمپل دلته سلیکټ کړئ د ټیک باندې نشان او بیا به تاسو لاندې کلیک واخلئ په دې کنټینیو باندې کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو ته ښکاري مخکې به تاسو له بل یو آپشن درکړي انیبل پرمیشن نو تاسو به څه وکړئ سمپل دې اپلیکیشن به تاسو پرمیشن ورکړئ او مخکې به تاسو له بل یو آپشن درکړي تاسو به څه وکړئ دغه اپلیکیشن ته به تاسو دلته دا بټن آن کړئ چې دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې دا پرمیشن واخلي بیا به تاسو وکړئ سمپل خپل موبایل بیک کړئ ولاندې به بیا په کنټینیو باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته ښکاري مخکې به تاسو سره دغه ټول انیبل پرمیشن دا به تاسو ټول الاو کړئ تاسو ته ښکاري دغه اپلیکیشن به تاسو سره مخکې اوپن شي اوس د دې اپلیکیشن کار څه دی په دې کې تاسو به څنګه ډیلیټ شوي میسجونه ګورئ د دې اپلیکیشن دا کمال دی که تاسو څوک په وټساپ باندې میسج کوي یا تاسو څوک په مسنجر باندې میسج کوي نو هغه میسجونه ستاسو ټول دا اپلیکیشن د ځان سره هم سیو کوي نو که تاسو نه څوک هغه میسجونه په وټساپ باندې ډیلیټ کړي مسنجر باندې ډیلیټ کړي خو که تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ نو په دې کې به دننه هغه میسجونه دلته پراته وي تاسو ته ښکاري ماته دغه یو میسج راغی نو که زه به دې باندې کلیک واخلم دا به دننه کولاو شي اوس تاسو ته ښکاري په دې کې دننه دا میسجونه دي زه به بالکل درنه کتلی شم که هغه ډیلیټ کړي که هر څه کړي خو دغه میسجونه به زما سره دلته موجود وي بل د دې اپلیکیشن دا کمال هم دی چې اکثر موږ ته څوک میسج وکړي زه نه غواړم چې د دې میسجونه وګورم ځکه هغه ته به هلته شو شي چې د زما میسجونه وکاته نو که تاسو په دې اپلیکیشن کې دننه د هغه میسجونه وګورئ نو بیا به هم هغه ته پته نه لګي چې د زما میسجونه کتلي دي که نه دي دغه کار دی تاسو هم اخیستلی شئ او تاسو پکې ډیلیټ میسجونه هم کتلی شئ نو خو ملګرو امید لرم نننۍ ویډیو به تاسو خوښه شوې که ویډیو هم خوښه شوې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان